لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې وینئ Flemish MP calls for ban on Pakistan in Europe labels a terror state. دا د خوشحالۍ ځای ده چې اوس دنیا پر دې باندې پوهیږي چې پاکستان یو ټیرریست سټیټ ده، یو ګنده رژیم ده. یو داسې هشټګ جوړ کړي بین پاکستان، بین ټیرریزم یا بین پاکستان آرمی، بین ټیرریزم. دا د دې لپاره چې دنیا نوره هم بیداره سي او په دې باندې سر خلاص سي چې هغه کوم ټیرریزم چې دوی ویلي چې افغانان دي، په افغانانو کې نه ده بلکې ټیرریزم جاله پاکستان ده. او دغه ګنده د ټیرریزم نوم، د ټیرریست نوم د خپل سر څخه واخلئ او د پاکستان چې اصلي د ټیرریزم ژاله ده د هغوی پر مخ یې وروتپو. باقي دویمه ویډیو هم په طریقه سره ګورو. په دې ویډیو کې یو وړکی او ښایسته غوندې زیری پروت ده او زه په دې مطمئنه یم چې افغانان په داسې زیري ډېر خوشحاله کېږي. په هیواد کې د بنسټیزو او پراختیايي پروژو د پلي کېدو په لړ کې د کلو بیا رغونې پراختیا وزارت تازه د واخان سړک د 80 سلنه چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت وایي مولا نور الهادي عادل وایي دغه سړک چې د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ له سرحدي بروغیل د چین تر پولې پورې 160 کیلومتره اوږدوالی لري. دمګړۍ د هوا سړېدو له امله د یاد سړک رغنیزې چارې ځنډېدلې دي. نوموړی زیاتوي د هوا په ګرمېدو سره به د یاد سړک د پاتې برخو چارې پیل او بشپړې او د چین تر پولې ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د سرحدي بروغیل څخه بیا د چین تر پولې پورې چې د 160 کیلومتره سړک چارې پیل شوې وې 80 سلنه مخته تللې چې اوس مهال یې د هوا د سړېدو او د واورې د ورښتونو له کبله چارې ولاړې. د هوا په ښه کېدلو سره به د یاد 160 کیلومتره سړک چارې بشپړې او دا سړک به په جغل اندازي ډول د چین تر پولې پورې ورسیږي. ورته مهال یو شمېر هیوادوال د اسلامي امارت له دې هڅو ستاینه کوي او په وینا یې دا ډول ټرانزیټي لارې به وکولی شي د پاکستان پر ځای د بدیلې لار په توګه له چین سره د اموالو په انتقال او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا لاره چې 80 سلنه چارې پای ته رسېدلې دا ډېره ښه لاره ده او د موږ لپاره مخکې هوایي لارې ولې ځمکنۍ لارې نه ولې. نو دغه لاره چې کله جوړه شي د موږ لپاره به د صادراتو واردات ډېره په ارزانه بیه به موږ کولی شو وسایل ترلاسه کړو او په ښه قیمت یې بازار ته عرضه کړو. او د امارت اسلامی څخه هم ډېره مننه کوم چې دغسې پروژې په مخ روانې کړي دي. یک کار بنیادی است. باید با چین و شما ارتباط داشته باشید. ما از امارات اسلامی خواهش میکنیم که می راه را با چین با یک تفاهم برسن مکمل می راه واز شود. برای ما از راه پاکستان کده بهتر است از هر راهی که ما شما بخوایم از امور کده با چین اول قدرت تجارت جهان است. ما میتونیم بسیار فواید زیاد داشته باشیم. بل خو د اقتصادي چارو شنونکي هم واخان لار د هیواد اقتصاد لپاره مهمه ګڼي او په وینا د یادې لارې رغېدو سره به د افغانستان صادرات او واردات په کم لګښت او کمه موده کې ورسیږي. د چین سره د موږ تاسو رابطې کېږي د سره کول شو لکه اوس چې موږ تاسو د دریم هیواد نه د بحر له لارې بیا هم ترانزیټي لار نه موږ تاسو خپل اموال واردو د چینای نو د څه کار چې په دې نږدې باندې به خپل وطنوالو ته حق خلکو ته چې دوی تقاضا لري او یا کوم واردات چې دوی نه لرو هغه په ښه توګه ترسره کېږي. بل د کوم بیمه مانعات نه بل کوم مشکلات نه دغه تګ راتګ ترسره کېږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د یاد سړک د جوړولو لګښت د اسلامي امارت له پراختیايي بودیجې ورکول کېږي. د معلوماتو له مخې د یاد سړک د جوړولو لګښت د اسلامي امارت له پراختیايي بودیجې ورکول. دا په یو ډول ډېر یو ښه زیری ده ځکه چې چین واقعا هم د اقتصاد د میدان بادشاه ده او له داسې یو ملک سره موږ خوشبختانه یو مرز لرو چې دا مرز به د موږ او تاسې په ډېره ګټه تمام سي. د یوې خوا به هم د پاکستان له احتیاجۍ وباسي، له بلې خوا د ایران له احتیاجۍ به ووځو. اوس ایران په دې فکرو کې ده چې زه پاکستان سره د دوی جنجالونه دي نو زه چې هر امر کوم دوی به د ما امر مني ځکه چې زما لاره یګانه لار ده چې دا افغانستان له اروپا سره وصلي. خو که چین سره موږ وصل سو او د چین له لارې تجارت شروع کړو، چین په دنیا کې تر ټولو لوی تجارتي او د صادراتو وارداتو مرکز ده نو د افغانستان لپاره واقعا پکې ډېرې ګټې پرتې دي. خدای دې وکړي چې دغه پروژه زر تر زره تمام سي او د افغانانو په خیر باندې تمام سي. نور مو په لوی او مهربانه رب سپارم. د خدای په امان.